سلامونه خوږو دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. یعقوب داوري یم یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې چې تاسو څنګه کولی سئ خپل iOS ورژن په 11 iOS ورژن ته اپډیټ کړئ، خپل آیپاډ کې یا په آیفون کې یا که هر څه بل د اپل پروډکټ سره یې iOS 11 نوی دی بازار کې فعلا څه مشکلات لري، تر اوسه سم سوی نه دی، خو بیا هم که تاسې مهم اسناد مهم ډیټا لرئ په خپل آیفون آیپاډ یا هر شی چې نو هیله ده مخکې تر اپډیټ یو پیک اپ ځینې واخلئ چې نه باید ډیلیټ نه سي درڅخه یا د لاسه یې ور نه کوي. د iOS 11 دپاره ځو خپل سافټویر ته، خپل براوزر ته iOS 11 بیٹا صحیح دلته راځو دې ځای ته اپل بیٹا سافټویر پروګرام دې باندې به ټچ وکړئ. بیا به دلته لاندې نوشته یي get started دلته به خپله آی ډي ورکړئ او خپل پاسورډ به ورکړئ پکښې کې پاسورډ چې پکښې ورکړئ ساین ان کړئ الو کړئ ورته ستاسې آی ډي ته به یو کود درولېږي هغه کود به ویریفیکیشن کوډ هغه به په دې ځای کې ورته ورکړئ چې 686 ماته رالیږلی یې اوس 686 کنټینیو خلاص شو، یعنې تاسې ساین ان کوئ. په دې ځای کې تاسې خپل ډیوایس چې مو دی هغه ورته انتخاب ووایئ چې تاسې مک دی، iOS دی، ټي وي او اس دی، څه شي دی. دلته که زموږ د مثال تلیفون یا ټابلیټ وي iOS به ورته انتخاب کړو، زموږ د اوس iOS دی. راځو دې ځای کې چې لیکلی دی get started دلته به موږ ورته کلیک کړو enroll your iOS device دا لینک چې ورکړئ که تاسې خپل د دې ډیوایس څخه بیک اپ نه یې اخیستی د دې څخه کولی سئ archive an iOS backup with iTunes، خو ضرور نه دی. د دې ځای څخه ډاونلوډ پروفایل دې باندې به ټچ وکړئ. یس الو به ورته وایاست، دا ستاسې iOS به تاسې یو بل هغه درکړي درته پاپ اپ سکرین، دلته به تاسې انسټال ورته ووایاست، انسټال خپل کود به ورته ورکړئ او انسټال به یې کړئ. د هغه نه پس به راسئ خپل سیټینګس ته، سیټینګس جنرال سیټینګس به لاندې راسئ پروفایلز بیخي لاندې دلته ګورئ د لاندې خوا څخه څلورم آپشن دی پروفایلز باندې به کلیک وکړئ. دلته به د iOS بیټا سافټویر پروفایل زما د اوس انسټال شوی دی دا شی، خو اول واري چې تاسې دا ډاونلوډ کړئ دا دلته نه ښیي، یعنې انسټال نه یي، دا به تاسې انسټال کړئ. وینئ دا اوس انسټال دی، که زه غواړم زه باید ریموف پروفایل، خو تاسې به دا انسټال کړئ. د انسټالېدو وروسته بیا به راسئ جنرال ته، د جنرال څخه به ولاړ سئ سافټویر اپډیټ ته. مخکې تر دې چې تاسې هغه ډاونلوډ کړئ هغه پروفایل ستاسې iOS به یا لاسي یا به مثال نه وي، خو چې تاسې هغه ډاونلوډ کړئ بیا سافټویر اپډیټ ته راسئ، بیا به نوی سافټویر اپډیټ درته راولي.
هغه به اپډیټ کوي چې دغه دپاره تاسې لږ تر لږه ستاسې دا ډیوایس باید 50% چارج ولري او یو ښه کنکشن د انټرنیټ سره ولري نو ستاسې iOS به 11 ورژن ته اپډیټ شي. دا یوه لنډه ویډیو د دې په اړه باندې چې تاسې سره کوم کولی شئ خپل iOS ډیوایس 11 ورژن ته اپډیټ کړي، 11 ورژن څه ښه والی لري، کوم نوي شیان پکښې دي، هغه د هغه دپاره به بیا یو بله ویډیو هم درته